ته باندې او شکایت هم ورنه ولرم چې د خبریالانو سره دوی څه کوي، ځکه جمهوري نظام او استبدادي نظام فرق کوي. دوی کولی شي چې د ځان لپاره یو تګلاره وټاکي، دوی کولی شي چې رسنۍ په هر ډول باندې فشار لاندې راوړي. دا د دوی اوس استبدادي نظام دی، نو کوم شی سم دی چې موږ ووایو چې کوم ځای سم دی چې پاتې دی لا غاړه، نو دوی په هر یو برخه کې فشار واردوي. دا اوس د هیڅ مثلا که چاودنه کیږي خبرې څوک نشي نشرولی، بس دوی وایي چې ګاز ډبه وچاودېدله، موږ مجبور یو چې ګاز ډبه اعلان کړو. مثلا په یو چاودنه کې موږ په خپله ویډیو کې یا مثلا په عکس کې ګورو چې دومره کسان مړه دي، مګر دوی موږ ته وایي چې یو کس مړ دی. زه مجبور یم چې په افغانستان کې هغه د یو کس د مرګ راپور تیر کړم. دوی دا پیښې وړې ښیي، د مقاومت په نامه باندې چې هر ځای کې پیښه کیږي دوی رسنیو ته ګواښ کړی دی، حتی د ځینو رسنیو مخې ته موټر بمونه ودرولي دي. که سم نشي نو یو ډول اختاري غوندې ورته ورکړې ده چې که سم نشي او زموږ هغه څه چې موږ درته وایو هغه خپاره نه کوي، امکان نه لري چې تاسو فعالیت وکړئ. د دوی امر بالمعروف یو پاچاهي ده، هغه رسنیو ته ورځي، ورته وایي چې سبا راځم او رسنۍ دې بندومه. د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیل پاچاهي ده، هغه بیل دغه کوي. د دوی استخبارات بیل پاچاهي ده، هغوی بیل فشار په خلکو باندې واردوي. او داسې کومندانان یا د دوی مسؤلان چې دي، چارواکي چې دوی بې اجازې د وسلو سره ننوځي، د رسنیو پروګرامونو ته کینی، مخامخ پریزنټر ته کینی، ورته وایي هر څه چې وایي زموږ په مخ کې ووایه. نو دا هغه څه دي چې رسنیو روحیه او دا هڅه کمزوري کوي. که ته په چا باندې یو څه وضع کول غواړې، که ته په چا باندې خپل قوانین څه ورته وایي عملي کول غواړې، خو جوړ یې کړه. ما یو ورځ دوی ته وویل چې تاسې داسې وکړئ چې بیا په ټولو رسنیو باندې یو دغه وکړئ، یو لیبل ولګوئ چې د طالبانو پلانکۍ رسنۍ، د طالبانو پلانکۍ رسنۍ. نو هغه رسنۍ به پوه شي چې موږ د طالبانو اړوند یو، موږ باید داسې نشرات وکړو. یا تاسې وکړئ ورشئ هرې رسنۍ کې هر یو کارکوونکي ته پوښتنې ورکړئ چې دغې پوښتنې نه خلاف دې پوښتنه وکړه، وژنه به دې. دا څه معنا لري چې ماښام خپرونه وشي، سهار ته سړی غوښتی یو بیا دې کېنولی، بیا ورته ګورئ هغه رواني ټارچر ډېر سخت دی. که یو څوک، زه په دې راضي یم که ما څوک مړ کړي، زه په دې راضي یم که ما څوک وهي، مګر رواني ټارچر ډېر سخت دی. که ته یو چا ته ووایې چې بې ناموسه، که ته یو چا ته ووایې چې خبیثه، که ته یو چا ته ووایې چې راکاږم دی، که ته یو چا ته ووایې چې شپومه دی، که ته یو چا ته ووایې چې غلامه، که ته یو چا ته ووایې چې دا به د هغه په روان باندې څه تاثیر وکړي. هغه به تا سره څه مرسته وکولی شي، هغه به ستا که ته ډېر ښه نظامي، ستا نظام ته به څه انعکاس ورکولی شي. ما یو ورځ ورته وویل داسې وکړئ چې هره ورځ راغوښتلو نه زه نو مجبور یم د سر باندې مې مرمۍ خالي کوي. ما ته وایي چې دغه دی، تاسو باید خپله داسې حالت ته ورسېږئ چې ځان ووژنئ. موږ در باندې دې ورځو کې د وژلو دغه نه کوو، موږ باید ورو تاسو باید دې حالت ته ورسېږئ چې خپله ځان مړ کړئ. یعنې ته یو خبریال ته داسې وایه، ته کوم یو ځای ګل ګلزار دی، کوم یو ځای په وطن کې جوړ دی، کوم یو شی په وطن کې جوړ پاتې دی. یو پتنګ ویل چې فقط که دغه ماسک په ښځو باندې جبري نشي، نور هر څه سم روان دي. زه په دې خبره کې وایم چې که دوی ځان ته رښتیا هم دا مني، لکه نړۍ چې وایي، لکه موږ چې وایو چې ځان ته استبدادي نظام وایي، بیا دې هر څه چې کوي ودې کړي د رسنیو سره. مګر که دوی وایي چې موږ انساني ارزښتونو ته، موږ مدني ارزښتونو ته، موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، نو بیا دې د رسنیو ازادي ومني، بیا دې د بیان ازادي ومني، بیا دې په یوه خبره باندې څوک نه رانیسي، بیا دې په یو خبر باندې خپرولو باندې. ګوره دلته یادونه وشوه، ضیا بومیا صاحب هم ورته وویله چې دوی وایي رښتیا، زما یو بل همکار عبدالله حمیم، دوی حتی یو خبریال پسې ورځي، یو خبر د ریپورټ د نشر شوی دی یا په خپرونه کې یو شی شوی دی، پروډیوسر یې بیل ټارچر کوي، پریزنټر یې بیل ټارچر کوي، د رسنۍ مسؤل بیل ټارچر کوي، بیا په فیسبوک او ټویټر او په دې ځینو کې ورپسې کمپاینونه چلوي. دا اوس بله ورځ زموږ یو همکار فقط دوی ته چېرته ویلي چې ته یو 15 منټه ماسک واچوه چې ته د ښځو د حقونو نه، د ښځو د نفس اخیستلو د جنجال نه خبر شي. هغه په خلاف باندې دوی دومره زهریات، نن ما ته هغه یو سکرین شاټ راولېږه، وایي چې دا یو ځل مړ کوي خو مړې کوي، بیا یې درنه نه غواړو چې مړې کوي. یعنې دوی اوس هم د رسنیو د خبریالانو خلاف باندې دومره سخته دغه لري، یو معمولي خبره نشي زغملی. د وسلو سره راځي خبریال ته مخامخ کیني، ورته وایي چې هره پوښتنه کې ته یې وکړه که دومره نري. نو